په مغدغه شاندانې که د هر چا وي د دې ختمېدو دپاره کم علاج چې دی هغه زه تاسو ته نن ښیم. خو د هغې نه وړاندې زه تاسو ته دا وایم چې د دې تقریبا 8 داسې وجې دي چې د هغې د وجې نه د انسان په مخ باندې دغه شاندانې راوځي او دې ته موږ په میډیکل کې پیمپل ویلی شو. نو دې دپاره کومې فارمولې چې استعمالیږي هغه ته بنزویل پر اکساید ویلی شي، سیلیسیلیک اسید ورته ویلی شي، ریټونایډ ورته ویلی شي، انټي بیکټیریل میډیسن ورته ویلی شي چې په دې کې د مخ وینځلو دپاره فیس واش هم راځي، کریم هم او جیل هم راځي او دغه شان میډیسن هم راځي چې هغه انسان په خوله باندې خوړلی شي او دې دپاره هارمون تیرپي ورته ویلی شي. دا هم کیږي چې دا اکثر د زنانو دپاره وي. نو په دې دوران کې ما تاسو ته کریم یا فیس واش ځکه په سکرین باندې ونه ښودلو چې هغه تاسو په خپله مشوره باندې راوالې نو هغه تاسو ته ډېر نقصان درکولی شي په خپله مشوره استعمالولو سره سره. نو که چیرې تاسو خپل ډاکټر وي نو د خپل ډاکټر په ذریعه باندې په دې فارمولو سره سره تاسو د خپل مخ دانې په دې سیز سره ختمولی شي. او که چیرې تاسو وایي چې نه مو مکمل علاج غواړو، مکمل مشوره غواړو، نو په دې باره کې تاسو زما سره په واتساپ باندې کنټیکټ کولی شي چې ستاسو نه به پروپرلی تپوس کولی شي چې دا د څه د وجې راغلي دي چې هغه وجه به موږ معلوموو او د هغې مطابق بیا تاسو ته مشوره درکولی شي یا علاج به درکولی شي او هغې مطابق به تاسو ته دا هم ویلی شي چې ستاسو د عمر مطابق دا میډیسن تاسو څومره استعمالولی شي یا تاسو نشئ استعمالولی. او د دې چې کومې 8 وجې دي په هغې باندې به هم موږ تاسو ته دغه شان معلومات راوړو.